السلام علیکم دوستانو. پښتون ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو تاسو پوهیږئ تېره ورځ مو د موبایل پاسورډ کوم یادوتلی څنګه یې باید ختم کړو هغې لپاره غږېدلي یاستو. نن مو یوه بله جالبه ویډیو کې له تاسو سره په یو ځل بیا په دغه چینل کې مخامخ یاستو. نن به دوستانو غږېږو چې څنګه وکولی شو چې د خپل چینل لپاره یوټیوب بټنه جوړه کړو. یعنې مقصد داسې چې څنګه موږ وکولی شو چې د خپل چینل لپاره موږ داسې یو خپله سبسکرایبر بټنه جوړه شو تر څو پورې مینوالو هغه پام ځان ته راواړو. له هغې وړاندې به چې کوم دوستان تاسو که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه دوستانو ویډیو نه اوږدوو، زو ډایرکټ ویډیو شروع کوو. نو اول به داسې کار وکړو دوستانو چې موږ به یو سکرین شاټ د خپل د یوټیوب چینل د مخپاڼې څخه واخلو په داسې توګه باندې بالکل سکرین شاټ واخیستلی شو. سکرین شاټ ته به صبر وکړو تر څو پورې لږ سکرولینګ وکړي. ښه د سکرولینګ نه وروسته به دوستانو بالکل دلته موږ رالو، تاسو به راشئ ایډیټ ته. ایډیټ نه وروسته به دا موږ کرپ کړو. څنګه به یې کرپ کړو؟ داسې دا به همدې طریقې باندې داسې فکس کرپ کړو. فکس نه وروسته به دا داسې اوکې کړو. صحیح شوله دوستانو. داسې کې زموږ کار خلاص شو. نور کار به موږ چېرته کوو؟ نور کار به موږ به ډایرکټ په دغه کې کوو. د هغې لپاره چې کوم دی مثال دې لپاره یو ویډیو ته هم اړتیا ده چې هغه ویډیو به هم تاسو ته بیا زه په لومړی کمنټ کې د هغې لینک درکړم ته. ښه دوستانو اوس ډایرکټ ځو کاین ماسټر ته. ډېر به بخښنې سره کاین ماسټر څه شو دلته چېرته دی خو دغه بالکل ښه کاین ماسټر راواښودلو. کاین ماسټر مو راواړو دوستانو. انکریټ پروجیکټ به موږ راوالو. صحیح شوله. له هغې وروسته دوستانو لاړ به شو موږ به بیکګراونډ کلر راوالو. خو بیکګراونډ کلر به تور راوالو. دغه سایز به یې اندازه تاسو ته یاده وي چې یاره موږ څونه سایز ورکړی. موږ غواړو چې یعنې دغه ډیوریشن یې موږ 10 سیکنډ کړو. صحیح شوله. دغه هم ورکړو. د دې کار خلاص شو. سمه ده. له هغې وروسته به راشو لیر ته. هغه انځور چې تاسو سکرین شاټ یې اخیستی و همدا و. بالکل ښه دا به لږ شان سایز یې غټ کړو. صحیح شوله. سایز غټېدو وروسته به دا به د بل سره یو شانتي کوي. یعنې د دې دغه نور چې څونه سایز و د دې سایز به همدومره کوي تر څو پورې دغه دواړه سره مساوي شي. بالکل لږ غونډه کې نور یې داسې کړو. د دې د سایز به ته لږ راکم کړو. ښه سمه صحیح شوله ده دوستانو. د دې د سایز به بېرته لږ کم کړو تر څو پورې د هغې سره مساوي شي. ښه دوستانو ښه دا خو وشوله. ښه دوستانو له هغې وروسته به یو ځل بیا په لیر باندې کلیک وکړئ. لیر باندې تاسو ته به هغه ویډیو زه به په دغه کې درکړم. لینک کې به هغې لینک به درکړم. تاسو به وکولی شئ تر څو پورې هغه ویډیو ځان ته بیا ډاونلوډ کړئ. لومړی کمنټ کې به د هغې لینک وي. ښه دوستانو راځو دغه بټن موږ راوالو. صحیح شوله. دې نه وروسته به موږ لاړ شو کروما کی ته. دا به کروما کی ته داسې ووهو. دغه به تاسو ګورئ دوستانو. تاسو ته به ښکارېږي بالکل ښه. دې باندې موږ داسې وکړو چې داسې دغه به پرې وکړو. دا به داسې لاندې راکښته کړو. صحیح شوله. کروما کی ته به یو ځل بیا ورشو. دغه دې ځای نه به دا موږ داسې برابر کړو. دغه شینوالی باید څونه چې ختم شي ښه ده. ځکه چې شینوالی بیا پته هم لګي پکې. نو دا به داسې طریقې سره ور برابر کړئ چې هم یې دا سوروالی ختم شي هم یې دا شینوالی ختم شي چې څومره موږ د لاسه کېږي هغومره به هڅه وکړئ چې لږ صفایي پکې راولئ. دلته مو داسې وکړو او دلته به موږ داسې وکړو. بالکل دوستانو زموږ تقریبا چې هغه بټن چې کوم هغه جوړه شوله. خو دلته اوس هم لږه شان د ستونزه څه شي ده. تاسو په خپله پوهېږئ چې دغه ټایم ډیوریشن چې کوم دی دا زموږ کم دی. نور هغه ټایم ډیوریشن چې کوم د هغوی دی هغه جوړ دی. نو دې دا ټایم ډیوریشن به موږ ورته برابر کړو. خیر دوستانو دغه اوس په اوله کې جلدي کېږي نو په دغه وجه باندې لږ ستونزه هم لري. ښه موږ به د دې دغه ډیوریشن د ټولو لږ زیات کړو تر څو پورې موږ دغه ډېر زیات په بښنې سره دوستانو چې دوستانو تقریبا چې ویډیو جوړه شوله. تاسو اوس کولی شئ چې دغه خپله بټنه وګورئ چېرې موږ څنګه بټنه جوړه کړې. یقینا په یو ښه ډول باندې زموږ دغه بټنه تیاره شوې. ښه دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه موږ کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره خپله یو بټنه جوړه کړو. یو ځلې بیا هم تاسو ته ریوایز کوو. تاسو یې وګورئ چې څنګه بټن راغلی. ماشاءالله ښایسته راغلی. تاسو هم کولی شئ همدغه شانې بټنې سره
مینوال لپاره دا به له هغې وروسته همداسې سیف کړئ، بیا به دا به ګیلري کې سټور شي. تاسو بیا کولی شئ په ګیلري کې پر به صبر وکړئ، فل ایچ ډي به کړئ دا تر څو پورې سایز کې ښه سایز راشي. سایز نه وروسته دوستانو که تاسو یو ځل بیا هم چې زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو کولی شئ چې زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. موږ روزانه همداسې نوې تازه او ښایسته جالبې ویډیوګانې جوړو او انشاءالله تاسو به له دغه ویډیو نه هم ډېر څه زده کړي اوسي. تر څو پورې لږ سب ماتل کوو، تر څو پورې وکولی شو موږ دغه ویډیو یو ځل اینډ اف ته ورسوو. له هغې وروسته به موږ تاسو نه خدای په امان یالو. او دا وه د نن ورځې ویډیو چې موږ ته وښودل چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل چینل لپاره یوټیوب بټنه په خپله جوړه کړو. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو هم کولی شئ، که څه هم دلته وخت ډېر کم و، موږ بیا هم هڅه وکړه تاسو پورې تاسو لپاره موږ دغه شان یو یوټیوب بټنه په دغه سره جلدی سره جوړه کړله. نو هیله ده چې د نن ورځې ویډیو به مو خوښه ګرځېدلې وي. تر هغه بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضر یو، خپل ورور ته اجازه ورکړئ